په افغانستان کې د برېښنا نشتون ترڅنګ په دغه هیواد کې د اکسیجن تولید مافیایي کېدل هم د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس ناروغانو د درملنې روغتونونه د اکسیجن له کموالي سره مخ شي. د افغانستان صنایع او معدن اتاق وایي چې ځینې زورواکي صنعتکاران ګواښي او له دغه فابریکو څخه په زور اکسیجن اخلي او بیا یې په 2-3 چنده په بازار کې پلوري. ځینې خلک د مریضانو د پایواز په نامه باندې او ځینې زورواکي زموږ د اکسیجن فابریکو په مخ کې سپونه جوړ کړي او فابریکاداران ګواکي او د دوی نه اکسیجن په زور رانیسي، در حالی که چې د اکسیجن په بازار کې موږ چې عرضه کوو یا صنعتکاران یې عرضه کوي په اختیار د سپخانو کلینیکونو کې یې ورکوي، هغه په 300 افغانۍ د ماده په 2 او 3 چنده او 4 چنده په بازار کې خرڅوي. بلخوا په دې وروستیو کې د برېښنا د تاسیساتو د تخریب په پیښو کې زیاتوالي له امله په کابل او یو شمېر ولایتونو کې روغتونونه د برېښنا له کموالي سره مخ کړي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په تېرو 2 اونیو کې د کابل په شمال کې د برېښنا 14 لویې ستنې په بمونو ویجاړې شوي دي. برېښنا شرکت ته په میلیونونو افغانیو زیان اوښتی دی. د برېښنا شرکت د دولتي بنسټونو، سوداګریزو سیمو او فابریکو برېښنا به پارچاو کړي او پر ځای به یې د بېوزلو خلکو، د منځنۍ طبقې خلکو روغتونونو، روغتیایي مرکزونو او همداراز د اکسیجن د تولید فابریکو ته به برېښنا ورکړي. موږ صنعتکارانو ته 4% برق په اختیار کې نه ورکول کېږي. نو ځکه موږ نشو کولی چې د اکسیجن د ضرورت وړ د شفاخانو او کلینیکونو ورسوو. زموږ د برېښنا د ادارې نه هیله او آرزو دا ده چې موږ ته 4% برق صنعتکارانو ته په اختیار کې ورکړو. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اکسیجن فابریکو او برېښنا شرکت سره په همغږۍ د اوس لپاره په روغتونونو کې د اکسیجن او برېښنا د کموالي ستونزه نشته. د برق ستونزه یو اهم مشکل دی چې په ټولنه کې اوس موږ تاسو د شدن چې رامنځته شوی دی، خو د روغتیا وزارت د برېښنا محترم ادارې سره د برق په برخه کې چې هم دولتي سکتور ته روغتونونو ته برق باید په 4% ډول سره موجود وي او هم د دې ترڅنګ د خصوصي سکتور کې چې کوم د اکسیجن شرکتونه دي د هغې په برخه کې هم د برېښنا محترم ادارې سره مونږ خبرې کړې دي او دا مسله حل شوې ده چې په 4% توګه سره به برق هم دولتي او خصوصي سکتور ته خلاصوي. د اکسیجن او فابریکو ستونزې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دغه هیواد کې د کرونا وایروس پیښې 2 برابره زیاتې شوي دي. هدایت الله نوري، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.